السلام علیکم. یو کال مخکې زما یو کزن دی، زما ورور په شان آسټرالیا کې ډاکټر دی. هغه راغلی و، نو موږ د دې میتس چې کوم یعنې نامن ګډت خبرې پښتنو کې ډېرې زیاتې مشهورې دي. په دې باندې موږ یو پیغام شیر کړی و، په هغې کې د هندوانه او میا په برګیا راوستل، دا په یو ځای خوړل، یا هندوانه او لسی څه پینغي درد یا څه په خېټه کې څه فساد کول دا راوستل، دغسې په زکام کې او په نزله کې په سینه خرابېدو کې کیله نه خوړل. دا خبرې زه صرف د ځان نه کوم، په دې باندې ډېر تحقیق کتابونه، په دې باندې ستر مشران ډاکټرانو خبرې کړي دي، ما ته تپوسونه کړي دي. د سینې متعلق د سینې په واټ کې مې ډېر وخت نوکري کړې ده، د هغې سپیشلیسټانو سره. زه په خپله د زړونو سپیشلیسټ یم، خو د هغوی نه مې هم دا کنفرم کړي دي. نو کو تاسو نه تپوس کوئ کیدای شي به تاسو ګډې وډې او من ګډت خبرې وکړي، خو په ساینسي په تحقیق په کتاب کې د دې خبرو څه ذکر نشته. او دا هغه خبرې دي چې څنګه به د هندوانو نه موږ مخکې رسمونه زده کړي وو، زموږ چې کوم په ودونو کې په دغه کې دغه کېږي. زموږ پښتانه میاشتو ته چې کوم زموږ جیټ او اړ او په شکل وي، دا وایي د پښتو نومونه دي، دغه اصل کې د هندوانو نومونه دي، د هندو ژبې نومونه دي. دغسې دا هم یو من ګړت خبرې دي. نو په هغه ویډیو ډېره زیاته مشهور شوې، 1 میلیون خلکو کتلې وه. په هغې کې زه په خپله نوم راغلی، خو زما د هغه کزن یا زما د هغه ورور نه ډاکټر جهانګیر شاه نه ټولو خلکو دا غوښتنه کړې وه چې زه ته نرشه، ته یې په خپله باندې یو ځای وخوره. خو بیا واپس آسټرالیا ته لاړو. هغه خو خدای بختور کړي دا خلک چې پاکستان کې د خلکو سره په لانجو نه دي، خو هغه اوس هم په هغې باندې هغه میسج راځي. بیا د هندوانو موسم دی، نو خلک هندوانې نه خوري. د دې راته ساینس اول وایم چې دا ولې په درد کو راولي، نو ولې په انسان راولي. وجه دا ده چې په هندوانه کې هم تشې اوبه وي، په دې شیز کې د دې زڼو نه یا د دې وړو وړو هډوکو نه علاوه نور سم نه وي، دا صرف اوبه وي. او لسی یا یو ګیلاس شربت یا داسې بل کو خلک ډېر څه اوبو مقدار پکې صرف سیوا وي. نو په دې معده کې د اوبو د جذب کولو لږ غونته سپیس وي. که تاسو دونه ډېرې اوبه په معده باندې ور واچوئ چې هندوانه هم نیمه وخورئ، ورپسې یو جام یا یو ګیلاس ډک لسی مو وڅښئ، نو خامخا به درد راځي، ځکه چې هغه معده به سټریچ شي. هغه معده کې چې کومې اوبه ډېرې شي، نو هغه به وپړسېږي، نو لږ ډېر درد به کېږي. خو که تاسو لږه هندوانه او لږه لسی خورئ، نو د دې څه کیمیکل انټریکشن یا څه خپل منځ کې د دې څه دغه نشته چې ګنې دا یو بل سره څه انټریکشن کوي یا د داسې کیمیکل یو بل نه مني، چې لکه څنګه دوه دوايانې موږ اکثر دا دوی به دې دوی سره نه خوري، د دې منځ کې هغه چې کوم فارماکالوجي د هغه ډسټرب کېږي، داسې څه ریاکشن د دې په منځ کې نشته دی. نو د دې پروف کولو دپاره در سره لږ هندوانه، زه خو خیر ډېره هم خورم، او بله پیر به انشاءالله میا هم خورم، او ورپسې به چای هم څښم، چې دا خبرې د ټولې، ځکه هندوانه ډېر ضروري شیز دی. یو خلک دا دروغ وایي چې یاره په دې کې ستنې وهلې کېږي. یو ډاکټر بلکې دا خبره کړې وه چې دې کې د رنګ ستنې وهلې کېږي. دغه هم بکواس ده. هغه بکواس ځکه ده چې ته دې هندوانه کې کله انجکشن ورکړي او دې کې ته اوبه یا رنګ یا څه شیز واچې، نو دا غریبانان خلک دي هندوانې خرڅوي، دا په ګنټه کې دننه خرابېږي. نو کم کس به دونه اوزګار وي چې هغه به سرنجان نه اخیستي وي، هغه به په یو ریړه هندوانه پرې نښتې وي، هغې کې به ستنې وښي، او بیا به هغه په خلکو په ګنټه کې خرڅوي. او دا خلک دونه تکړه دي دا پښتانه چې یو ریړه هندوانه په یو ورځ کې واخلي، ځکه چې هغه به سري وي. دا په دغې چې کوم دی 150 روپۍ باندې د غریبانو سره لانجې کوي، نښتې وي. نو دا سیزونه بالکل مه کوئ. کو نشئ خوړی هغه بله خبره ده، خو که وس هم کېږي نو ښې ډېرې هندوانې خورئ، او ورسره لسي هم څښئ، ګرمي ده چې په وجود کې هم د اوبو دغه برابر وي. نو زه به اوس هندوانه او لسي خورم چې ستاسو د زړه نه دا یره ختمه شي، او بیا به ګنټه پس کېدای شي چې یو بل هندوانه او ورسره بیا میا وخورم ماښام انشاءالله، کو ژوندی وم. نو ما سره اوسئ. دا لسی دا لکه نمکینه ده که نه؟ هسې نه چې لکه بیا خلک وایي خوږه لسی ورسره لانجه ده، که نه یو خوږه هم بیا راوړه. زه خو یم چې داسې وکړم چې دا پکې ډپ کړم او بیا یې وخورم. یو مې بله خبره هم ذهن کې راله، د اوبو متعلق، چې خلک وایي چېرې اوبه خامخا مخکې څښل دي د خوراک نه، او د ډوډۍ نه مخکې یا د رزق نه وروسته بیا اوبه بالکل نه دي څښل. نو د دې هم څه ساینسي تحقیق په دې باندې نشته چې اوبه نه دي څښل. ها، د ډوډۍ نه مخکې د اوبو فایده شته د څښلو. د هغې دا فایده ده چې که تاسو د ډوډۍ نه مخکې اوبه وڅښئ، نو ستاسو څنګه چې ما سټارټ کې ویل په معده کې به لږې اوبه راشي، تاسو به معده لږ شان ډکه شي، نو تاسو به خوراک کم وکړئ. او که فرض که تاسو خوراک وکړئ او په اخر کې ډېرې اوبه ډک جام وڅښئ، د هغې به دا نقصان وي چې الریډي به معده ډکه وي، تاسو پرې نور اوبه هم واچوئ، کېدای شي چې معده پړسوب لږ شان بوج در باندې بیا ښه. اوس د خوراک نه پس د هر چا د خوراک نه پس د هر انسان اوبو ته لږ زړه کېږي. یو خو ځکه خوله وچه شي، معده وچه شي، نو انسان وایي چې یو ګوټ مې وکړو، یو ګوټ نیم یا لږې اوبه څښل، دې کې هېڅ څه قباحت یا ګناه نشته دی. نو هغه تاسو کولی شئ. ښه.